یو وخت په یو آرام او ښکلي کلي کې یو ځوان هلک ژوند کوه چې نوم یې احمد و. احمد ډیر ساده، مهربان او د پاک زړه خاوند و. هغه به تل د نورو سره مرسته کوله او د خلکو په منځ کې ښه نوم درلود. د هغه ژوند آرام روان و تر هغه ورځې پورې چې هغه یوه نجلۍ زینب سره ولیدل. زینب د کلي نه نورو نجمو بېله وه. هغه نه یوازې ښکلې وه بلکې هوښیاره او د عزت ډکه هم وه. کله چې احمد لومړی ځل زینب ولیده، داسې احساس یې وکړ لکه د هغه ژوند ته نوې رڼا راغلې وي. ورو ورو دواړو خبرې پیل کړې، بیا ملګرتیا، او بیا دا ملګرتیا په ژوره مینه بدله شوه. د دوی مینه ډیره پاکه وه. دواړه به د کلي په باغ کې سره کېناستل. زه ستا سره ډیر آرامه یم. ته زما د ژوند رڼا یې. زه به تا هیڅکله یوازې پرې نږدم. زینب به مسکی شوه او ویله به یې، زه یوازې ستا پر باور ژوند کوم احمده. خو د دې خوږې مینې تر شا یو پټ طوفان را روان و. په همدې کلي کې بل هلک کامران هم اوسېده. هغه له پخوا راهیسې زینب خوښوله، خو کله چې یې ولیدل زینب له احمد سره مینه کوي، نو د هغه زړه له حسد څخه ډک شو. هغه دا ونه شو زغملی چې بل څوک دې هغه څه ولري چې دی یې غواړي. کامران په پټه د دوی د مینې خلاف پلان جوړ کړ. زه به د دوی ترمنځ شک پیدا کړم. په داسې اندازې خبرې وکړي لکه چې د هغه خیر غواړي. احمده، زه ستا دوست یم او نه غواړم ته دوکه شي. خلک وایي چې زینب بل چا سره هم اړیکه لري. احمد دا خبره واورېده، زړه یې درزا وکړ، خو سمدلاسه یې رد کړه. نه، زینب داسې نه ده. خو د کامران خبرې د هغه په ذهن کې د تخم په شان پاتې شوې. ورځې تېرېدلې او دا شک ورو ورو د احمد په زړه کې وده کوله. هغه نور پخوانی احمد نه و. کله به چې زینب ناوخته کور ته راتله یا به یې موبایل بند و، احمد به اندېښمن کېده. هغه به بې له دلیله پوښتنې کولې او کله کله به یې حتی شکمنې خبرې کولې. زینب د دې بدلون احساس وکړ. هغه یوه ورځ احمد ته وویل، احمده، ته ولې بدل شوی؟ مخکې ته پر ما باور لرلی، اوس ولې هر خبره کې شک کوئ؟ احمد څه ونه ویل، ځکه چې هغه خپله هم نه پوهېده چې ولې داسې شوی دی. کامران لا هم خپل کار ته دوام ورکوه. کله به یې د کلي خلکو ته آوازې خپرولې، کله به یې داسې حالات برابرول چې احمد نور هم شکمن شي. یوه ورځ زینب د خپل یوې ملګري سره ښار ته تللې وه. تصادفاً کامران احمد ته وویل، که باور نه کوئ نن لاړ شه او وګوره زینب له چا سره ده. احمد لاړ، خو چې څه یې ولیدل هغه یې د زړه ټوټې ټوټې کړي. زینب له خپلې ملګري سره وه، خو له لرې داسې ښکارېده لکه له کوم هلک سره خبرې کوي. احمد پرته له دې چې حقیقت معلوم کړي غصه شو او بیرته ستون شو. کله چې زینب بیرته راغله، احمد پرې تورونه ولګول. ته راته دروغ وایي، ما تا خپله ولیدله. زینب حیرانه شوه او په سترګو کې یې اوښکې راغلې. You don't believe me? You don't even listen to me? چند ورځې وروسته زینب وروستۍ پریکړه وکړه. هغه احمد ته ویل، احمده، مینه یوازې په خبرو نه وي، مینه باور غواړي. که ته پر ما باور نه لري نو دا اړیکه نور دوام نشي کولی. احمد چوپ پاتې شو ځکه چې هغه لا هم د شک په تیاره کې بند و. زینب لاړه او احمد یوازې پاتې شو. ورځې تیرې شوې، کلی بیا هماغه و، خو د احمد ژوند بدل شوی و. هغه به اکثره یوازې ناست و، د پخوانیو خاطرو په یاد کې به ډوب و. یوه ورځ هغه حقیقت پوه شو. د خلکو له خبرو یې واورېدل چې کامران دا ټول پلان کړی. احمد خپل سر ونیو او ویې ویل، اصلي دښمن کامران نه و، اصلي دښمن زما خپل شک او بې باوري وه. هغه هڅه وکړه چې زینب بیرته راولي، خو ډیر ناوخته شوی و. زینب لاړه وه او یوازې یې یادونه پاتې وه. اوس احمد هره ورځ د هماغه باغ تر ونې لاندې کینی، هلته چې دوی به یو وخت سره ناست و. هغه د زینب نوم په آرامه غږ اخلي، خو هیڅ جواب نه راځي.